د سهار چای ته به 12 بجې را پاڅېږي او تخلص به یې ستومان وي. دا 500 روپۍ مې زکات ایستلی و در سره کېده. خیر اوسې حاجي صاحب، مننه. دا روپۍ درته ارامې دي، دا خو سودخور ده. خو زه ماشومانو ته به پیمپرې پې واخلم، غم یې مه کوه. چې د نجلۍ لیدو ته ورځې نو غږ به یې داسې وي لکه د وړکۍ راډیو. نه پوهېږم د واده نه بعد دا لوډ سپیکر یې له کومه کي. سترګې تورې که نازکې که نیولم دې د ځمکې. دا پوښتنه یوازې د مجردانو نه ده. که په 8 بجې د احمد په جیب کې 800 افغانۍ وي او ګلالۍ ورته وګوري او وخاندي، نو په 8 بجې او 15 دقیقې به د احمد په جیب کې څو افغانۍ وي؟ په کمنټ کې ځواب ولیکئ. رقیبان لکه ګیدړان درپسې ګرځي، ته زمونږ د کلي چرګه یې جانانه. د ډېر اوبو څښلو سره د مالدار خلکو پوستکی تازه کیږي او غریب چې کله ډېر اوبه وڅښي پوستکی نه تازه کیږي، بس ټوله ورځ تشناب ته ځي راځي. د مولوي صاحب هغه بیان زه په کور کې په فل والیم سره اورم چې وایي د خپل اولادونو په نکاح کولو کې ځنډ مه کوئ. دا ځینې جنکۍ په ټیک ټاک کې دومره ښایسته ښکاري چې مخامخ یې وګورئ، په خپل لایک او کمنټ به دې پښیمانه کړي.